حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی یو یهودن رالا یهودن چې منکر رالا نو ماته دعا وکړه یهودن بما ذي اعاذك الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته. نو عائشہ صدیقہ مخکې د حضور پاک نه د قبر د عذاب متعلق سنو اوریدل اخلون بیا زمانه وي. نو چې نبی علیہ السلام مبارک راغی نو عائشہ صدیقہ وتعرض کو الله رسوله یو یهودن راغلی و او ما ته دعا وکړه چې اعاذك الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته. ولې د قبر عذاب شته؟ رسول الله مبارک فرمایل او عائشہ د قبر خو سخت عذاب دی او دا يهوديان به پکې پراتی سخت عذاب دی د قبر. نو بیا عائشہ صدیقہ وت توجه شو او حضور پاکم توجه شو. نو مخکې نه به خودیت سوتی و تخیال نو عائشہ وی د دینه پس چې رسول الله مبارک کلم دعا کوله نو د قبر د عذاب نه به ایمان وغوښته. پیغمبر خو خپل پاک دی اخو په قبر کې داغه متعلق زموږ سوال کیږي دا به په زور دی لوي چې دا خلق ووري او عمل پیوږي خلق ووري او عمل پیوږي. دورونو دویمه سخت مرحله د قبر د عذاب د ګوري رب العالمین انت په حفظ امان کې اوساتي.